خای کابل کې ځینې هیوادونه خپل سفارتونه وتړي، خو ولې چا څه ویلي او څه کول پکار دي؟ سلام، ستړي مه شئ. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس داسې اندېښنې موجودې دي چې ښایي د دغه ځواکونو تر وتلو وروسته ځینې هیوادونه خپل سفارتونه وتړي. د بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان ویلي، په هغه صورت کې چې د کابل د هوایي ډګر امنیت تامین نشي، نو هیوادونه اړ دي چې خپل سفارتونه په کابل کې وتړي. سرچینې ویلي بهرني سفارتونه په کابل کې د امنیت تامین غواړي او د کابل هوایي ډګر امنیت د ډیپلوماتانو د تګ راتګ لپاره خورا مهم دی چې باید هیڅ راز تهدید پکې موجود نه وي. تر دې وړاندې ناټو ویلي و چې د کابل هوایي ډګر د امنیت لپاره به لاس په کار کیږي، چې په همدې لړ کې ترکیه د دغه کار لپاره تیاری وښود، خو وسلوالو طالبانو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د ترکیې په ګډون د هیڅ هیواد نظامي حضور نه مني او په هیڅ بهانه باید دلته خپل سرتیري پرې نږدي. تر دې وړاندې د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې په افغانستان کې د امنیتي تهدیدونو له کبله خپل سفارت د لنډې مودې لپاره تړي او چارې به یې له کوم نږدې هیواد څخه پر مخ وړي. د کورنیو چارو وزارت بیا د اسټرالیا په شمول د یو شمېر هیوادونو سفیرانو ته ډاډ ورکړی و چې د امنیت په تړاو باید هیڅ راز اندېښنه ونه لري او د ډیپلوماتانو سیاسي استازولو د امنیت تامین د دوی لومړیتوب دی. د سیاسي چارو د شنونکو په باور په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو تړل د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو په پیکه کېدو تاثیر لري او باید دې برخه کې له پوره غور څخه کار واخیستل شي. د شنونکو په خبره افغانستان سخت مزل کړی دی، ځان نړیوالو سره اړیکو ته برابر کړی دی او نور باید په دې خاطر دغه اړیکې خرابې نه شي چې ګواکې امنیت خراب دی. په هر حال تاسو دغه موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د بیا ستاسو شپږ تر اعظم پلی وبخښم. خدای سپارم. الله پامان.